د موفقیت شپږ پټ وژونکي، یعنی هغه څه چې برملا نه دي، پټ دي، بلکې زموږ موفقیت وژني، موږ موفقیت ته نه پرېږدي. لومړی دا چې اوور تھینکینګ، یعنی ډېر سوچ کول موږ منحرف کوي د خپل تمرکز څخه، د خپل هدف څخه. نو موږ نشو کولی چې ښه موفقیت ته ورسېږو. دویمه خبره دا چې ویره، یعنی موږ که چېرته د خپل هدف ته د رسېدو دپاره موږ ویره ولرو، نو بیا هم موږ نشو کولی چې موږ موفقه شو. که تاسو تجربه کړي وي، ډېری خلک په امتحانو کې کله چې امتحانونه رانږدې شي، د کوم امتحان چې ډېره ویره وي هماغومره استرس ورته نیولی وي، دا مطالعه سمه نشي کولی، حتی هغه ټاکل شوی درس هم نشي ویلی. نو دویم ویره ده. دریم دا چې په ځان ناباوري. زیاتره خلک چې ښه کولی هم شي، توانایي هم لري، لیاقت هم لري، اما بیا هم په ځان باور نه لري. نو دا هم زموږ پټ وژونکي دي، زموږ د موفقیت پټ وژونکي دي. څلورم دا چې مزاحمت، یعنی هغه څه چې موږ ته مزاحمت کوي، یعنی موږ د خپل فوکس څخه اړوي. یعنی موبایل دی، سوشل میډیا ده، دغسې ناخواله انډیوالان دي، ناخواله دوستان دي. نو دا چې دی موږ د خپل فوکس یا هغه هدف څخه اړوي او موږ ته نور ذهنیتونه راچوي. نو دا موږ نه پرېږدي چې موفقیت ته ورسېږو. بل دا چې کمفورټ زون، یعنی هیڅ څوک هم نشي کولی چې په راحتۍ کې یو شاهکار وکړي، کمال ته ورسېږي، ابتکار وکړي. کوم خلکو چې ابتکارات کړي دي، کوم خلک چې شاهکارونه کړي دي، کوم خلک چې لوړ مقام ته رسېدلي دي، هغه تر ټولو سخت ژوند تیر کړی دی. یعنی مرفه خلک، آسوده خلک، هغوی ډېر کم یې که کوم شاهکار یا ابتکار وکړي. یعنی که تاسو د نړۍ که د ورزش ستوري وګورئ، که د اقتصاد ستوري وګورئ، ټولو داسې وخت تیر کړی دی چې یعنی د یو وخت ډوډۍ به یې نه لرله، داسې ډېرې سختیانې یې ګاللې. هماغه سختیانې چې دي دوی یې ډېر سخت عادت کړي دي. بل دا چې که موږ د خپل راحتۍ زون څخه ونوځو، وایو درس وایو په کمپاله کې، یا البته یخني مې کېږي، یا سهار وخته کورس ته نشم تللی، یا په دې ټایم پوهنتون ته نشم تللی، نن مریض یم. نو دغه راحت یا کمفورټ زون یا د راحتۍ زون کې موږ نشو موفق کېدلی. موږ باید سختی وګالو، یعنی د هر سختۍ نه بعد آسودګي راځي. هم دا چې منفي افکار، نه شم کولی، د وسې مې نه ده پوره، توانایي نه لرم، دا هم موږ موفقیت ته نه پرېږدي. دغه شپږ خبرې که موږ کله د خپل ذهن څخه لرې کړي، دغه شپږ عادتونه یا دغه شپږ پټ موفقیت وژونکي نکات که د ژوند څخه لرې کړل، موږ خپله موفقیت ته رسېږو. یعنی اول چې دا ته ډېر فکر ونه کړو، یوازې یو هدف دې وټاکه او په هغه دې تمرکز وکړه. دویم دا چې ته ونه وېرېدې او تا دا اعتماد پر ځان ولره چې ته رسېږي. څلورم دا خپل مزاحمتونه دې لرې کړل، یوازې یو څه دې وټاکل. یعنی ته غواړې په حساب کانکور امتحان ورکړي او بیا هم د سوشل میډیا څخه نه لرې کېږي. فکر نه کوم چې دا به اسانه وي چې ته ښه نمره په کانکور کې والې. بل چې تا دومره کارونه وکړل، پسې مزاحمتونه دې لرې کړل او سختي دې وګالله، نو څوک نشته چې تا د موفقیت څخه راوګرځوي. هیڅ څوک نشته چې تا د موفقیت څخه راوګرځوي. بس خلاص خبره چې ته موفقه یې. خو که چېرته ته آسودګي م غواړې، ته غواړې چې سوشل میډیا کې مو ګرځې، یعنی نور که ډسټرکشن یې هم ولرې، د کمفورټ زون هم نشي راوتلی، ویر هم لري، په ځان اعتماد هم نه لري، نو دا خو طبیعي ده چې ته دومره منفي نکات پر ځان پر ذهن کې لري، ته خود موفقیت نوم هم لا نشي اخیستلی د دومره غیر بې اعتماد به نفسۍ څخه یا ناباورۍ څخه. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک، کمنټ، سبسکرایب وکړئ چینل ته، تر څو موږ هم حمایت شو او وکولی شم چې نور ویډیوګانې جوړې کړم او تر تاسو در ورسېږي. د لوی آباد او ښار افغانستان په لور.